أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتم نمبر 1 د سورة جاثیه د مخکې دونه کې رب العالمین د قران کریم اعجاز او حقانیت ذکر کې چې د زمونږ الله یقیني او رښتینی کتاب دی او ترغیب او تشویق ورکړي چې انسان او قران سره زګر تعلق لري چې زمونږ الله را لګلې بل مزامین لري اوچتي او د زورور او حکیم ذات کتاب دی. دریم نمبرات نه را بده خو پنځم نمبرات پر الله عقلی دلیل ذکر کړه. دغه اشاره ودیله چې د اسمانونو د زمکه او د انسان او د نور زنده سره او د شپو د ورځو او د ورځ نه د باران را ورولو ولا ذات او به باغی باندې شینکی را ټکولو والا او قسمه قسم بادونو را لګولو والا ذات د یو الله دې یو الله بندگی پکار ده. شپږم نمبرات کې الله به ترغیب ورکړي قران له هغه انسانانو لرټنه ورکړي چې هغه قران مخالفت کې واقع دي. وم اتم او نهم نمبرات کې قران د دشمن یو درې علامه بیانې څلور. یو علامه قران کریم د دشمن دال چې د انسان دروغ ډیر زیات وایي. دلیل شو بده خبره باندې چې کم سره د قران په دوستانه کې واقع کیږي دا سره بر دروغ نه ځان ساتي او دویم دا سره ډیر ګناګار دی ځکه ان من المعصيه بعضها یو ګناه چې وکړه به بل د قران دشمنی درسه آسان کار نه دی. ډیر انسانانو لدار شي معمولی غو خبره ښکاری د قران دشمنی او د محمد رسول الله دشمنی سړی به ګناه کې راغورځي. نن اتم نمبر آیت کې دو صفاتونه یا دو علامې د نور ذکر کړي او دای سره د جهنم د عذاب نه یرا. یو غلط صفت د قران په دشمن کې دا دی چې کله د قران دشمن لته یو حدیث پیش کړي چې ګوره قران کې د سره غلي دی او د رسول الله په حدیث کې د سره غلي نو مستكبرن تکبر وکي نه منم. او دا مرز په اکثر انسانانو کې موجود دي چې داغه په چا باندې نظریه جوړه شوی کته ورته وایي چې لکه دغه نظریه ستا خراب ده وجه دا چې حدیث کې د سره غلي دی او قران کې دا راغلي وسوي منه مینا کله دا خبره مو مني چې په قران او سنت کې دا شی موجود دی خو زه منل تیار نه یم یا دا حدیث ما د نظریه برابر نه دی زمره مسک برابر نه دی نو حدیث به حدیث خو بس خپل کار دی او دا خلاصه کې دا نه منلو چې ډیر دي چې انسانان شه رب العالمین دشمنان شه محمد رسول الله د صحیح سنت پر استهزاء او ملنډ له شروع کی خنداګانې. دویمه الله وی د قران او سنت د اوریدو په وخت کې د شي د ځان غافل کی ک ان لم يسمعها ته بداوي چې بالکل د اوریدل نه دي ځان کون کې. او دریمه خطرناکه مسله د ډېر خطرناکه ده ودا کوم سره چې د قران کریم او د رسول الله د حدیث په دشمنی کې واقع دي و اذا علم من آیاتنا شیئا شیء حدیث معلوم کینو به غیر پوری حضور ټوکی نکی رشخندونه ور پوری وای دغه به تور مثال لکه صحیح حدیث کې راځي د رسول الله درې طریقې چې کله انسان په تشهود باندې کېږي ګوتا يحرك وخزولا او نیغنی ولا یا تشهود په وخت کې لیکن اولنې دوه طریقې غوړه. مولا علی قاری صاحب شیدا زمان او سوزو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسکی او قوی عالم د شپږ درش روایت په دې باب کې راځي مګړي شپږ درش داش معمولی خبره نه ده. شپږ درش کې چې د محمد رسول الله نیمه خبره دی شی باره کې راشي موږ بسر سر ګمنو ځکه زمونږ نبی ویلي دي لیکن ډېر انسانان د دې پورې خان دي ملنډي وي کله وی لکه دا ګوته بګی د شي خوځيږي لکه صرافان چې پیسې شماري او کله یو څنګه کله بل. سوره توبه کې رب العالمین فرمایي چې دا سړی د ایمان نخلاص شو او دا کافر دی. دا څومره خطرناک خبره ده. ارزه پورې کټو کې کوي کني کوي لیکن د قران او سنت او د اسلام او د محمد رسول الله سره ډېر د ادب نه کار علي دا غره سنت نه ډېر د ادب نه کار علي. الله يفبشره بعذاب الیم دې زما دشمن له درناک عذاب باندې زیره ورګه جلګه ما خو له برازیو کې بنه راځي الته به جهنم کې غورځيږي او بنه غورځيږي چې ته د الله او د الله رسول د پورې ولې د ملنډي کړی دي. دا قرآن د دشمن صفات دی الله ځان ته ساتي. رب ته د آیت مخې سرداري ووم نمبر 1 کې ویلي ګننګار دی او دروغ وایي وسوي چې بل علامه خې مګورئ قرآن د تعارف کتاب دی. يسمع آیات الله اورد الله آیاتنا تتلى عليه چلوستلې شي په دمانه ثم پس د دین کلک شي مستكبرن الله ویلوي کون کې
کأن لم يسمعها گویا کې دین دی اوریدلې بالکل فبشره بعذاب الیم نذر ورکړي انسان لپاره په درناک عذاب باندې الله قرآن ورته بیان شي صحیح حدیث د محمد صلی الله علیه وسلم ورته بیان شي بس تکبر نیولې ده مستكبرن تکبر کی او ته ورته وایي قال الله قال رسول الله لکه څنګه الله دا ویلي دی او څنګه نبی دا ویلي دی وې ځان د شي غافل کی چې ورته وګم نه کړه دې حدیث زه تیار نه یم نه تیار نو فبشره بعذاب الیم الله یو درناک عذاب ځان سره یاد ساته ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلي امام شافعی رحمه الله امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل د امت د مشهور علما صحیح حدیث شکل تاسو ثابت شو بس زموږ مسلک دی زموږ خبره پر قرآن او سنت باندې وته لې کله قرآن او سنت سره چیرته برابر وي عمل په وکيو که برابر نه ګور زموږ په خبرو باندې تاسو نه مکلف ځکه زموږ خبره به دین نه چې کله د قرآن او سنت په مقابل کې رااله بلکې دین چې دی هغه قرآن دی او د رسول الله سنت دې به څه کش کوا سوچ فهم د بارے دی مثال لري د امت مسلمه چې د څومره علما د قرآن او سنت لري چې لکه بجلی نه یو انسان په تیار کې روان دی بجلی و سره د مقصد د پیژان رسي هیڅ کوم د بجلی مقصد نه ګرځي دا په لار روان دی او د کور اخره تیارینه پروت دی نو دا چې په دلار باندې ورځي د ځان سره بجلی خستل ده دی بجلی اچول باندې د لوی مقصد هم دا چې د الله رب پیدا کې او ځنه مقصد د پی ورسي د علماء څنګه تاسو بجلی نه دي من او تاسو د قرآن لور باندې ځان رسو چې قرآن او سنت لم په ځان ورسو د دې بجلی نو به دا قدر پکاري چې الله لري په رحم وکي د شي بنشي کېږي چې سړی کور پرې د سلیر غنډې دی بجلی نه تاویږي را تاویږي او په دشت کې شپره شاله کې ډېره قیمتي بجلی دا دا ډېره خط بجلی دا خو باران او مصیبتونه پترغه لیوان رااله کې د شي په دلاره کې مات کو مقصد به پاتې شي ځکه ویلي تطلع عليه شبدم باندې ولسل شي مجول شي ویلي دغه اشاره ده نه هر څوک چې الله تعالی قرآن وای نو دا کلک شي مستكبرن تکبر کوونکې تکبر سمانا غمت الناس یا غمس الناس وبتر الحق قرآن او سنت سپک غنل مسلمانان سپک غنل او قرآن او سنت له دیکا ور کول دا مرز ګور اسمه اوسه په اکثر ملګرو کې پروت دی ته کوړته وای چې لکه دا خبر الله او رسول ویل دا ټیک دی ویل دا خو زه منل تیار نه ځکه اسمه مجاز برابر نه ده مزاج او پلاني مولا صاحب دا خبره کړې دا غږ مانه په دې عمر کې کشر دی او تقوا کې کشر دی څنګه دا خبره ومانه حدیث کې رسول الله فرمای وی قرآن او سنت چې د مؤمن سړي ورکه دا اخلي وای چرته شمند کړه عبد الله بن مسعود هم دا وای مستكبرن الله تکبر وکي دید به تشریح خبره ځان سره یاد ساتي امام زرکشی برهان کې لیکي وی چې کله په انسان کې دانه مرزونه دانه سببونه موجود شول وی دا سړی به قرآن نه فایده وانلی کبه دینه کې دا ټول به کې موجود شو کبه دې کې چرته یو به کې موجود شو نو یا خو به ټول فایده نه د محروم شي او یا به فایده ورکړي شي خو لیکن نیمګړي او دا د قرآن په اصول کې اهل علم بیانوي اولنې شی البدعه یو شی شکل دین نه بلکې رسم او رواج حساب علاقه کې مشهور شوی او د خلکو کې د شی شوی چې دا دین دی او هغه دین نه وجه دار چې دین څنګه اساس قرآن او سنت دی او قرآن او سنت کې دغه اصل نه موجود بدعت دا معنا ته چې کله په دې بدعت باندې منګولې ولګي او پنځه دی ولګولې او دی ویل چې لکه دا عمل کې زرا ولم زرکشی کې برهان کې نو د قرآن د علم نه به الله محروم کی د قرآن فایده به تعالی نصیب نشي عائشہ به فرمایي چې کله یو کار رسول الله نه کړو شاو کې ویل دي کوم کې دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام سره خیانت او جفا کړی دا اما زه دغه تکمیل کوم نو من خپل ځان پر رسول الله باندې اوچت غنو به درس مو رواج د خلک د زړو زنانو یو طریقې لیکن زمونږ په دین کې راګړا شوی دا موږ دا فرق نه کړی چې لکه دا دین دی او کنه دی دین دوانو طریقې زمونږ په دین کې را دنه شوی دا موږ دا فرق نه کړی چې دین دی کنه دی او ته دی دین هوې پاغه باندې اصرار کوي نو یاد ساته چې تا پر رسول الله باندې د بدګماني وکړه نعوذ بالله من ذلک چې دا جفاکار دی خاين دی او لږ عمل خو چې زمونږ محمد رسول الله سنت برابر ده بد ډیر عملونه به احترام کې کړوړي عملونه ولې نه رسول الله بس ګرځي قال الله قال رسول بس د دې وجنه مولا قاری سے فرمای وی دین د اسلام کمنو کیفن د ارله سره پوره دی ای ضرورت شي لرينا او باز اهل علم لاره شي فرمای وی کله چې شی دین نه یو چاته دین جوړ کې او یو چا یو نظریه جوړ کړی او هغه نه خلک وایي چې لکه دا دین دی په دې باندې بسر ماته دا به عمل کړه ولې د دې لپاره به مالونه قربانو
اخون درویزه سے فرمایي وکدا عمل کوونکی مړ شي الله به د جهنم سپي جوړ کړي محمد رسول الله به د انسانانو لکه راوږي چې الله برباد شي دین نو تاسو په دنیا کې ور باندې سرونه ماتول او دم ویل چې لکه دا دین دی واقعي کې ثواب غنل ځنه مخاله کې او قران کې رب العالمین فرمایي چې د انسانانو په ټول د جهنم باندې زبوزم رسول الله فرمایي وی چې کله یو شی دین نه یو داخله ته دین جوړ کې رسم او رواج لکه اوس اکثر انسانان تحقیق نه کوي یو مسله یو عادت په خلکو کې مشهور شوی ولکه دین دی وی د دې سړي یو عمل د الله په دربار کې قبليږي نه اولنې سبب چې سړی په د قران د علم نه به برخي کیږي هغه بدعت دویمه وجه الاصرار بالذنب یو سړی ګناه کوي په دې ګناه باندې مشواله د موږ تاسو قران نه ولې فایده نه اړو بار باندې کې موږ تاسو په جامعه کې او تقریرونه اورو لیکن دا ډېر کم انسانان شغته برخمن شي دغه وجه دار چې موږ ګناهونه کوو چې کله موږ ګناه وکړو هغه د نیکي کار لري پری دي د دې وجه د عمل د قبلېدو لپاره پنځله شرطونه کې موږ دا ویلو الاجتناب عن المعاصي د ګناه نه ځان ساتل اسی مثال ته ځان سره یاد ساتي توجه یو سړی دی هغه دعوت هم کوي د قران درس او تدریس هم کوي جهاد هم کوي تهجد هم کوي خو چې دا کله حسد کوي د مسلمانانو سره دانه ک عمل د شي بربادي کې رسول الله فرمایي لکه په وختو چې سړی چاړه راکایږي ته وایو چې د شپې تهجد کوم او د ورځې قران او سنت بیانوم او په سنگر کې ناسم او به قیام الليل کوم او دا خو چې د مسلمان سره د حسد وکړي چې دل د الله د بچي ولی ور کړی دا مالداري دی ولی ور کړی د زما اغشته عمل نه د شي برباد شو تس نشو لکه چاړه چې سړی به د وختو راکایږي ګناه نه ځان ساتل او دریمه وجه دی آیات کې الله ذکر کړی دا مستكبرن تکبر قران او سنت سپک غنل دیغه مقابله کوله غیله ډغره ور کوله رسم رواج او د اوشن نظر په خلکو باندې منل څلورم وجه علماء دا ذکر کړی اتباع الهوا خواهش پرستی هوا څه معنی دو تفسیر علماء دا ذکر کړی د نفس منل به تور مثال په ځکه کې پردیس نه روانه ده الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کنټرول کا او نفس دی وای چې اور وېچوا ته الله رسول پری خود د نفس خبره دی عمر له تبر قران نه پیدا نه علي د قران به برخش امام شافعي رحمه الله فرمایي وی خپل استاد می توصيه وکړه وی سوالو کې چې زما حافظه کمزور ده دا وجه څه دی غویل چې ګناه پرې ده ځکه چې کم شړې ګناګار الله له قران علم نه ور کوي نقصان کېږي شړې او دویمه معنی د اتباع الهوا ده چې امت مسلمه په یو طرف باندې روان دي او دغه په مقابل کې د خپل نظر پیش کې به بل خو روانيږي علي رضی الله عنه فرمایي رسول الله فرمایي د چې خپل امت باندې ریګه ماغره دي خواهش پرستینا مسلمانان به یو خو رواني او د بل خو روانيږي نفس به یو څه وی الله رسول به بل څه وی دا به نفس خبره راولي والله رسول به پریری یو اثر کې راځي داوود علیه السلام رب العالمین ویل یا داوود وی چې کم سړی اسما رضا پریری د خپل رضا راوړاندې کې د دقه سزا بس چې عمل بکې او خون به بکې نه به خوند وي او بنځمه وجداد علماء دا ذکر کړی چې سړی په قرآن د علم نبی برخې کېږي بالمحبت مع الدنيا د دنیا سره مینا سمانا یو ځای کې سمادیات دي دکان دی وظیفه را په بل ځای کې الله رسول خبره کړې ده چې لکه دې نه وځه تا د الله د رسول خبره پرې خو دا حق خبره د خپل کړه ته دنیا پرش شوي دا به دنیا پرستینه چې سړی ډیر دکانونه جوړ کړي په دې ټول کې د الله د رسول د حکم برابر چلیږي دا به نیک انسان دی الله والا لکه دا معنی ابن تیمیه رحمه الله کړی دا سفیان ثوری فرمایي د قران محبت او د دنیا محبت په ځړ کې راجمه کېږي نه شپږم ضعف الایمان چې کله د سړی ایمان کمزوري دا بر قران نه برخمن کېږي نه دا ایمان کمزورتیم سره لري تاوان ور کوي او ما هلیم دا فرمایي ضعف التحقیق چې انسان تحقیق نه کوي تحقیقا بس یو خبره ذکر دا ما بار اړي راړي کبل خو صحیح حدیث کې خبره صحیح قران کې خبر قران کې موجوده ده او دا وایي چې دا خبر اسما مشر کړي د زديره تیار نه مدي سړي له الله قران علم نه ور کوي اتم اهل علم دا خبره ذکر کړي دا الاعتماد على قول مفسرين فقط د خپل استاد په خبره باندې اعتماد او په بل طرف باندې تحقیق نه کول لکه ډیر انسانانو کې دا مرز دی وزما شخص د شي ویلي دی وزما شخص چیرته خطا کی شیخ پرستی پرې دی راځي چې الله پرستی شروع کو قران او سنت شیخ دی او قبل عالم دی دا اول په قران او سنت باندې وته لو چیرته د دې سره خبره برابرې په دواړو سترګو ک برابر نه د شي دعا ورته وغوړ چې الله دې پر شیخ باندې رحم وکړي خبره تقره شي په حدیث کې را کې دې چې زما شیخ دماغ په اخلاص شي نه دا خو واځي الله رسول الله هغه په خبره کې په ټول رښتې نور د ارچا په خبره کې وړاندېواله رسواله راتلیش
او دا مرزونه په انسانانو کې موجود دي ځکه څنګه الله ور قرآن ورکیمنا ویلکه شیخ صاحب دا خبره کړې ده او زما شیخ صاحب چیرته خطا کیږي او شیخ صاحب دا خبره کړي او شیخ صاحب هغه خبره کړې ده مونږ په دې شیخ د الله رحم وکي چې قرآن او سنت موږ تشریح کې لیکن د شیخ خبره موږ په دې قرآن او سنت باندې وستلو خبره کمزوري ده نو وبوي چې الله دې بدقه شیخ باندې رحم وکي نور په دې باندې موږ مکلف نه شو دا خبره مراټینګ کړي او ځم په اخو وباسو خبره غورځونه امام المدینه امام مالک سے فرمایي وې دا هر چا په خبره کې رښتیا دروغ راځي واجب محمد رسول الله چې هغه ټول رښتیا دروغ نشته شیخ صاحب کې دې شي کمزوري شوی په دې مسله کې تحقیق به کړي انسان دې عاجز به دا په طرف باندې نظریه او توجیه کړي او هغه ډیره کمزوري او په بل طرف باندې به قوي توجیه موجوده موږ به هغه اخلو د شیخ مبارک په خبره دا کو چې الله دې رحم وکړي نهما ان يكون راجعا الى معقوله چې هر ځای کې د خپل عقل پیش کړي وې دا کوم خبره چې زما عقل منی زما نه مو چې دا خبره زما عقل نه منی زینه منم د چې انسان اخر ورانېږي دا یاد ساتي ډیر انسانان د خبره کوي لکه حدیث النزول به داس ما عقل نه مني دلته بشپي ابل ځای کې بچي د جنات وجود به زما عقل نه مني او ابو هريره صاحب چې شیطان نیول دی هغه زما عقل نه مني الکه ته بچي سبب د عقل سي دې کې الله رسول بشرواني کې د عقل الله رسول لفریدا چې کومه خبره غوړه وړاندې کړي چې ارزه کې د عقل پیش کړي د ورځ براشي چې اخري نتیجه به ایسه به د کفر په طرف باندې ور تمام شي نو ځکه ویلې منګه نه وجنه سلیله د قران علم نصیب کیږي نه اول مدویل بدعت کول رسم او رواج له دین ویل او دین پر خودل دویم په ګناه باندې امیشواله دریم تکبر لکه په دې آیات کې چې ویلې رب العالمین څلورم خواهش پرستی او پنځم د دنیا محبت شپږم چې د سړي ایمان کمزوري ووم چې سړی تحقیق نه کوي صرف یو څوک کې د کړي او بس او اتم اهل علم فرمایي دی یو عالم په خبره باندې اعتماد او دغه وړاندې نور تحقیق نه کول او نه هم اره خبره د خپل عقل وړاندې کول چې زما عقل منی او زما عقل نه منی او زما هغه خبره منم چې زما عقل وي نو په دینو کې مستكبرن الله دغه خبره ذکر کړی دا چې کله د قرآن او سنت بیان شوی ایسته تکبر کې نه منم کأن لم يسمعها تبد شګو ګمان کوي ګوي کې دور درې نه ده فبشره بعذاب الیم دې انسان الله بدرناک عذاب باندې زیر ورکا معنا د آیت بدی يسمع آیات الله چې واوري آیاتونه د الله تطلع علیه چې ولستل شي په باندې ثم فسدین کلک شي مستكبرن په دې حال چې تکبر وکي کأن لم يسمعها ګوي کې دور درې نه دي بالکل د آیاتونه فبشره نو د انسان لزیر ورکا بعذاب الیم فاقع عذاب من چې هغه دردناک دی وکم اسباب موږ استعمال کوو چې رسول الله په خوب کې وګورو کاغه ته خوب کې وګوري کوی نه ګوري چې کوم دین رسول الله راوړی پاغي باندې عمل کوو دغه کمال دی شیخ الاسلام ابن قیم دا خبره ذکر کړې ده اگر که باز علماء د غیر پر وجه ذکر کړی دی خو لیکن که ته وګواړې چې د رسول الله مبارک شکل خوب کې مال راشي چې کومه طریقه په کوم وخت کې تعالی د پیغمبر اسلام متوجه شو ته پاغي عمل وکي ورس الله تعالی دارا ولی درود پر رسول الله باندې زید بار بار وایا کومه خوب کې وګورو کو نه ګورو خو چې موږ په دې مکلف یو چې الله رسول اومنو داغه خبره اومنو د رسول الله هر طریقه عمل کرا وصل اورس به ان شاء الله د شکار وشي کو شو نور لا نور کو نه شو موږ به کوم شي مکلف یو هغه عمل کرا وشي په دې دنیا کې به وګورو درودونه بار بار وایا د جان او خانم کې خودل څنګه لري حدیث کې راځي رسول الله فرمای بهترین نوم په نومونه کې هغه عبد الله عبدالرحمن او تاسو د انبیو نومونه په ځمانه کې دی رسول الله چې کوم شي کې موږ له دهانی کړی دا په کوم ځای باندې هغه ګوتې خدای د پاغي کې بس کمال لري عبد الله کې کمال لري عبدالرحمن کې کمال لري عبدالسلام کې کمال لري عبدالرؤوف کې کمال لري دغه طرف باندې دغه نورسه به انبیو نومونه دغه نه د نومونه کې خدای شرکه پلانې جکړ سلګي طوفان د نومونه کې خدای رب العالمین د دینه سخت مرم کړی چې خپل ځان تسکیمه کوي ته څه جکړې د اسلام دښمنی خلک کوي ته کې شک نه جکړ په مسلمان باندې خوراک نه جکړې د سرخان چې کی دي او ډیره کاشي ورته کې دانو به جکړ شو طوفان شي دغه ځای کې دا طوفان دی او چې کوم سړی د يهودینو سوراني او د اسلام د دشمن مقابل کې ولاړ ولا چې هغه ځان له عاجز نوم دی خنمون اول هغه دي چې هغه کې د الله په طرف باندې سړی یعنی نبی کریم علیه السلام خودل کړی دي چې هغه عبادت په کې ثابتي کې معنا عبد الله عبدالرحمن او به د بیاونو منو به اسمه محمد رسول الله د عزتمن ملګرو صحابو نمونه کېدا دا نمونه چې دا کې کو ان شاء الله کار به برابر شي وکم د څه طریقې موږ استعمال کو شي به حیانا دا ډېر مهمه خبره ده چې حیا مونږ څنګه راشي حیا چې مونږ راځي هغه څو کار کوي یو هغه ایتونه وا حدیث وګوره چې هغه د حیا په باره کې الله رسول ویلي دي دویمه رب العالمین په انعاماتو کې سوچ کوا
دریم په خپل ګناهونو کې سوچ کوا او څلورم عمل د الله لپاره کوو دا څلور شیونه به تعدیل برابر کی چې ورځ وتا کې ان شاء الله حیا راشي او چې حیا درکراله رسول الله فرمایي چې دا ایمان دی او کله چې بسړي کې ایمان راغنو بس هغه به کمال لور رسیدو یو مسلمان د الله څخه په دعا کې کرامت غوښتل شي کنه څنګه کرامت چې مال کرامت را تعالی کرامت درکړي انسان پیدا کړی یو کرامت مؤمن پیدا کړی بل کرامت د محمد رسول الله امتی جوړ کړی بل کرامت تداوی چې کرامت د اولیاء څنګه لري اې دین هیڅوک انکار نه کوي قران کریم کې الله دا خبره تفصیل کړی دا د کرامت د اولیاء لکه د مریم به موسم میوه ورته الله راوستي خو دې کې د خلکو باندې یو مجازفه خلکو لکه یو غپ کچا د کرامت د اولیاء نه انکارو کې د معجزاتو د پیغمبر د سړی د قران او حدیث منکر دي او چې سړی د قران او حدیث منکر شي هغه بیمانش اول دو پیژنې چې د اولی ویلې شي شاله دغه نور څه به کرامت خبره کو به شیخ عبد القادر جیلانی څه به خبره تشریح کو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک یو قوي عالم دی امام الوشیر المالکی لیکي ان اولیاءه الا المتقون د شو آیات غالبا د الله اولیاء نه دي مگر متقین دي لل مجانون ولا المجذوبون واق انسانان دي چې دنګونه منګونه په دې مجلسونو کې وي او لیوانین کمیس بیني یو شنو پرتګ بیني یو شین شبه اغوستي په ټول عمر کې به مخ منځل نه یاره ودا ډیر ولي الله سي ودري خیرانه ځان ساته راځه ولي الله اول د الله او د الله رسول له خوانه تشریح کو دغه نور څه به کرامت خبره کو ولي الله شاله ویلش الذين امنوا وكانوا يتقون ولي الله رب العزت فرمای هغه انسان له ورچ چې توحید عقیده څلورش غنټي د خپل ژوند د قران او سنت لاندې تیری یو رسول الله فرمای ولي الله هغه انسان له ویل شي چې کله ته هغه وګوري تعالی الله راځي رسول الله فرمای ودا هغه انسانان دي یو اثر کې راځي چې د الله د دین بیزتی کې د شو غوسه کېږي لکه پړانګان بعض علماء دا خبره ذکر کړي رسول الله فرمایي چې د الله لپاره ورانی او د الله لپاره جوړي چې سړی د الله لپاره ورانی او د الله لپاره جوړي خدای په اسلام باندې پوي کړه چې سړی مونږ کې هغه په اسلام څخه پوي او بل دا منه چې نوافل او فرایض دي اهتمام کوي کرامت دا منه عزت لکه مریم له الله د وړي میوي په جمی کې د جیم په وړي کې خو شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایي ودا بس ما کرامت نه چې سړی د الله حق مال راکړي الله رب العزت خلق له د بچو باره کې فیصله کوي چې بچي وشي او نشي د عزت فیصله کوي چې به عزت ورکړي شي نه د شپو د ورځې د بچای د خصل ورکولو دې ټول اختیار د چا سره دی د رب العالمین سره یو سړی چې د شاقیده ولري چې لکه د پلانې خلکو له بچي ورکي او نه ورکي الکه دا خلکو له صحت ورکي نه ورکي الکه دا خلکو د اولاد فیصله کوي نه کوي د عزت او د ذلت فیصله کوي نه کوي شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي ودا ما کرامت نه بلکې دا ما بے عزتی دي خلکو وکړه د الله رب العزت ځان له حق دی د رسول الله ځان له حق دی د اولیاء ځان له حق دی اولیاء الله مونږ ویلي د قران او سنت پابند په دنیا کې الله غوله اکرام ورکړي او د مرګ نور سره به هغه دفاع کوي او د رب العالمین حق څوک چاله ورکړي دا ګوره کرامت نه بلکې دا د هغه بیزتی ده ډېر خلک کرامت دی چې لکه پلان له چې مال بچي هغه بچي پلانې مریض لکه ما صحتمن هغه صحتمن ده الله به ځان له پیژني رسول الله به ځان له پیژني مسلمانان به ځان له پیژني اولیاء به ځان له پیژني پکې دیو حق وبل ورکړي نه تقه حقوق در رب العالمین دي چې کړه د مخلوق لور نه کړنو بعد دغه نه پیدا د الله بندګی را او نیک صفاتونه بزان کړه ولا د قران او سنت تابعداري امیدوار شلته بد الله ولي شي بعض خلک پلانې په دیوال باندې روان شو ورته وی حرکت وکړي هغه برکت وکړي دا د اختیار کې نه دي لکه څنګه چې معجزات د انبیو په اختیار کې دي کرامت د اولیاء د کرامت مثال دي لکه زما قلم دا قلم چې ذکر خوځو مېدنه لیکل وځي لیکن دا خو د اختیار کې نه دي کړه لیکل څه کومه مولا علی قاری سے فرمای و کرامت د اولیاء او الاستقامت بالدین خیر من الف کرامات په دین باندې کرک ودرېدل ودار زره کرامتونه به احترام دې پټول پکار دي دې کارکول پکار دي چې لکه زما د شي اختیار دي چې زه د لوډ سپیکر له حرکت وکړه برکت وشي بیا خو زه نعوذ بالله من ذلک صد خدای مرتبه له ورسېدم دا پروګرامونه د رب العالمین سره تعلق لري تر قران او سنت پابند شه الله بس عزت وکي تقل ویل شي کرامت د الله حق ځان له منسوبه او بل چاره منسوبه ودی ویل شي کرامت وی شکل او د شو کما څو وخت په چاڅ کې میتیږي دا صایب وسوسه ده ابلیس علیه لعنت اول وسوسه په داس کې چوي به په مانځ کې به د خضر طلاق بارکه به د الله د ذات بارکه تر شي پروګرامونه کوا چې کله تر دا مسله او داس کول نو څو اوپر اخر دي اعلان دي شي پرتګله ورشنه جبريل عليه الصلاه والسلام د قشن کار کړي او رسول الله خو دلی و به د وسوسې دي زالي لپاره د وای علاجونه ځان سره یاد ساته لا اله الا الله ويا لا حول ولا قوه الا بالله ويا امنت بالله ويا اعوذ بالله ويا د سوره حدید ابتدایي آیتونه ويا او وای چې الله رب عزت ما په دې باندې رانه څنګه ذکر اسما په اختیار کې نه دي نو امیدوار چې الله به تعالی وسوسونه بچ کی دانو شټونه ان شاء الله به بل وخت بیان کو رب العالمین دې مو تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا